د خیبر پښتونخوا زمیندار د وړو رقبو د ځمکو کروندې کوي او د قدرتي آفتونو په صورت کې دا کروندګر د کور خرچو سره د بل فصل کرلو جوګه پاتې نشي او امداد ته اړتیا لري. دغه زمیندار په قرضو گزاران شروع کړي. تیز سیلاب د صوبې په شپږو ضلعو چې پکې پیښور، چارسده، نوخار، سوات، چترال او ملکن شامل دي، کومو کې چې ځمکو او فصلونو ته زیان اوړېدلی دی. د هغې د رجسټریشن لړۍ پیل شوې ده. یاد رجسټریشن د چارسدې په دریو تحصیلونو چارسده، تنگي او شبقدر کې هم 22 چارواکي انالین کوي. یو ایکړ نه والا تر 800 زمکه غم رجسټر کو چا چې خپل زمکه ملکی غي کم خسر نمبر یک کم قاوزونی هغه مونږ رجسټر کو کاغه وسره نه به مونږ سره بین هلپی دا مونږ سره نو هغه مونږ رجسټر هغه مونږ د انټریو کو په دغه سینه او دغه به د کم چې د کم دی د ویلیج کونسل سیکریټری دی او پټواری دی چیرمن دی هغه دی ویریفیکیشن وکي چې دا د زمکه شته او د نشته اجاره دارم کول شو دي کې موږ حصدارم کول شو مالک هم کول شو. د زمکو او فصلونو د زیان دغه رجسټریشن د هر یو ویلیج کونسل په کچه روان دی. د سنه چې زمیندار تمه لري کچره دا کامیاب شي نو دوی تبا د کیمیاوي سرو او تخمونو په لړ کې ډیر اسانتیاوي په لاس ورشي. خصوصا زمیندار دا ګیلا هم کوي چې تر اوسه ورته د څه قسمه امداد نه دی ورکړی شوی. ډیر پیدا به زمیندار ته دیو شي چې 100,000 شي وته 25,000 روپیا ملو شي نو دا 4,000 ډیسکاونټ هم ډیر شي چې وسره دغه خبره چې 2,000 سره نور کې 2 بورې خبره پیوالي نو ان شاء الله کدا پروجیکټ خو کامیاب کو نو ان شاء الله چې پیدا به ډیر د دې سره خپل لوګو رجسټریشن کو دی به موږ ګورو چې دی موږ له سره کوي سره نه راکوي دی سره هم رجسټریشن کو موږ الله سره چلو کا سره رجسټریشن کړي موږ د اس نه ملو شي ګورو کده ورلد بانک نه پدې پړ سره همو شو موږ ته سره راغله د غریبانو له سره راغله نو غټه خبره موږ به خوشاله موږ به شکریا ادا کوو. سمندر وروسته په خیبر پښتونخوا کې د ډیرو بارانونو او سیلاب له امله فصلونو او ځمکو ته ډیر زیان اوړېدلی. د کوم رجسټریشن چې پیل دی د دې پخلې صوبایي وزیر زراعت هم کوي. دی وایي چې په دې لړ وفاقي حکومت سره رابطه کړي چې دا کروندګرو مرسته وکړي. دوا شکل کې مشته نقصان رسیدلی دی. یو خو دا ولاړ فصلونو ولا بيخي موږ ټول فصلونه خراب شول او دویمه خبره چې زیات برانونه وشول کټینګ زمکه کې ډیر پیدا شو او موږ ډېرې زرخیزې زمکې وې هغه هم ټولې خرابې شولې نو هغې دپاره موږ چې دا کله ډیټا کلیکټ کړو موږ دې دپاره بیا سپیشل فنډینګ شیږدو او دې فنډینګ نه به انشاءالله موږ د دوی ټول کارونه هم کوو او کمپنسیشن دپاره موږ کوشش کوو. د محکمه زراعت د چارواکو د وینا تر مخه د دې رجسټریشن نه پس به د راتلونکي کال لپاره زمیندارو ته په تخم او کیمیاوي سرو تر 40% پورې سبسډي ورکول شي چې کروندګر بیا د کروندې کولو جوګه شي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیوا، خبر.